په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو، د مکارې ښځې په نوم دا کیسه مې په یو ورځپاڼه کې ولیده. غوښتل مې چې یو ویډیو پرې جوړه کړم او تاسو سره یې شریکه کړم. خو یو خبره باید له ویډیو څخه مخکې وکړم چې ټولې ښځې مکارې نه وي. ځینې مکارې وي چې باید ډېر پام ورسره وشي. کیسه داسې ده. کیسه کوونکی وایي د لرګیو په وچو خاښونو پسې په بیړه د یوې هسکې ونې سر ته پورته شوم. د ستړیا له وجې مې د یو مضبوط خاښ ډډ ته تکیه وکړه. تر ونې لاندې یوه ښځه هم په لرګیو پسې ګرځېده. یو دنګ سورمخی ځوان راغی او ښځې سره یې پسپسک وکړل. غرسني لاروي ځوان مزل پرېښود او ښځې د خشاکو ټولول. دواړو یوه شېبه د غره تر دراز خلوته استفاده وکړه. د یو بل پر وړاندې ناوړه حرکات پیل کړل او یو داسې مرحلې ته ورسېدل چې له فاعل او مفعول ایمانونه پورته شول. زه یې هم په کتلو وشرمېدم. 5 دقیقې وروسته ځوان په خپله مخه لاړو او مکارې ښځې بیا خشاک ټولول پیل کړل. د ونې له سره مې 3 وچ غوښن خاښونه له تبره تیر راوغورځول او د ټوک ټوک کولو لپاره یې بېرته راښکته شوم. مکارې ښځې ته مې وویل: څه دې وکړل بې شرمې؟ هغې وویل: توبه ما خو هیڅ نه دي کړي. ما ورته وویل: ما خو له پاسه ستا ټولې کړنې ولیدې. ولې؟ هغې چیغې کړې: وای مخلوقه، په ما تهمت پورې کوي او له ما نه په دې چل خشاک اخلي. د دې مکارې ښځې چیغو نور لرګي ماتونکي هم راخبر کړل. د غره ناظرینو دوربینونه راواچول. شاوخوا نارې سورې شوې: دا کوم ظالم یې چې له تورسرو لرګي اخلي؟ نه شرمېږي؟ زه په سپیناوي پښیمانه شوم. ورغبرګه مې کړه: ګپ لګوم خورې، هه له ما نه دا 100 سټکي زیات دي، در وایخله. ښځه چپ شوه او ما د تهمت له ویرې یو څو پاتې شوني لرګي ځان سره کور ته یوړل. مننه دوستانو، په دې هیله چې له دې ویډیو څخه به مو پند اخیستی وي. یو ځل بیا باید ووایم چې ټولې ښځې یو شانتې نه وي. مکارې ښځې هم پیدا کیږي. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. له نورو په زړه پورې او ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. ډیره مننه.